مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبوي سيرة سيد الكونين والثقلين محمد په دې خبرونه کې به تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات په تفصیل سره وړاندې شي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أسماء رضي الله تعالى عنها واي كم وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دغار ثور وباچهانو ته نو معلومه او رسالو د لیږلو واقعات بیانول او د هغو په جمله کې څخه یو نفر د مکې مکرمې د او رسالې بیان درته وکړي چې د عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه په واسطه د عمان و باچهانو او جعفر ته د مکې مکرمې تر لوړې خوا او هغو دواړو اسلام قبول کړي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصدیق یې مش پوسو عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه وايي ما ته د اسلامي احکامو په عملي کولو کې الله صلی الله علیه و آله وسلم د مدینه منورې و طرف ته رهي چې زما مخالفت یې کاوه مشر او رئیس ما شکر وکانو چې هغه هم د دې لپاره راوستلو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ابو بکر الصدیق رضی الله تعالی عنه ونیسي او د قریش هغه اعلان شوی لوی جایزه واخ د مکه مکرمه ته فتح رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره مخامخ د دغه رسالو په یوجلو سره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل دعوت مسلمان د مځکی او اکثر پاچاهانو ته ورسوه د نیزه چا ایمان راوړي او چا انکار وکړي او دا اعلان وکاوه چې د امن او سلامتیا پاچا راغلی دغه موضوع مشغوله سو چې دنیا په عدل او انصاف صلی الله علیه و آله وسلم د نامه او دین سره آشنا او باخبر اریانم دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خبر معلوم دی کو په باره کې معلومات ورځ ارهابي نوم پر العیاذ بالله دا را معلومه چې د جزیره العرب د شاوخوا باچهان او سلامتیا اسلام ته داخلي چې دنیا به په عدل او انصاف د رسالو د لیږلو په موده کې الله صلی الله علیه و آله وسلم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کسان چې پر د صلی الله علیه و آله وسلم دینو سرکشو قبیلو ته سریه یا ټولي لیږل کېده چې د هغې جملې څخه دغه د هجرت د اتم کال د ربيع الاول په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شجاع ابن وهب رضی الله تعالی عنه وحوازن ته ولېږي او جبير رضي الله تعالى عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم او ابو بكر الصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم یو ټولي د غالب بن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه كمشري وقدي او د بني ملوح مدینه منورې ته خبر راغلی چې غالب رضی الله تعالی عنه علیه و آله وسلم هجرت غنیمتونه راوړ مگر څنګه حال دا چې دغه قبیله علیه و آله وسلم او قوي قبیله ورځ په غار ثور کې شینستی او مسلمانانو یې حیوانات منورې مسلمانان نه پوهېدل شرط دې چې د مسلمانانو شمیر فقط لږ نفر الله علیه و آله وسلم دغه معلومه سبب نه چې دغه بنو ملوح د قبیله مشر حارث بن مالک
خپل منظم لښکر د یو بل ځای د حملې او چورولو دپاره لېږلی و. نو د مدینې منورې مسلمانانو چې د هغو لښکر د حملې دپاره بل ځای تللی و. غالب بن عبدالله رضی الله تعالی عنه حمله الله صلی الله علیه و وسلم و استقبال تراوتی. کم وخت چې د مسلمانانو دغه کوچنی ډله د بنو ملوح څخه راووته د هغو لښکر راورسېد د مدینې منورې و نور خلقو ته مسلمانانو حمله را باندې وکړه. صلی الله علیه و وسلم مالونه یې واخیستل مسلمانانو په زړونو کې حیوانات یې بوتل. په دغه لښکر په مسلمانانو پسې راغی نو معنا پرته وه. اوس نو د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په لسو نفرو مسلمانانو پسې یوازې دا نه چې غالب رضی الله تعالی عنه بلکې علاوه پر دغه دونه رانږدې منورې حاکم او امیر هم دی. هغه پوره او کامل لښکر دی د ده صلی الله علیه و وسلم ملګري. دا مو یقین سو چې اوس ونیسي او وژني. نو دا چې هر ورځ مسلمانان راوتل دغه راوتلو د مدینې منورې هم روحي تاثیر اسمان صاف و. هغه به هم راوتل حتی یهود چې یو وای پر اسمان ځکه د ټوله مدینې منورې دپاره د رسول الله صلی الله علیه و وسلم راتګ قریبه ده چې راورسېږي. نو هغه شدید باران وشو چې سیلونه وبهېد او پر هغه لار چې د مکې مکرمې څخه د مدینې منورې ته موټر د باره سره وړي صلی الله علیه و وسلم په دشتو کې چې سیل راسي انتظار به ناست لکه یوه ډېره لوواله یا روټ چې بهېږي کم وخت چې په ماپښین شو لمر او ګرمي به ډېر شدید شوه. غالب رضی الله تعالی عنه وایي دغه دوی سیل زموږ مسلمانانو او د بني ملوح د کفارو په مابین کې وبهېدی او بهېږي او دا کفار نسی کولای چې تر دغه سیل راتیر او د شپږ سوه او الله جل جلاله د دغه سیل په واسطه د کفارو د شر څخه خلاص رسول الله صلی الله علیه و وسلم د مؤتة تر جنگ د مخه اخرنی سریه چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم هجرت د عمرو بن کعب رضی الله تعالی عنه سریه اوله د محرم دا سریه د هجرت د اتم کال د ربیع الاول په میاشت کې په سبب ده. رسول الله صلی الله علیه و وسلم د کال اول نفره مگر هجرت الاطلاع ته رسیدل د دعوت د ربیع الاول یا لومړی کور اتمه د وادي القرا او شمال ته واقع مسجد نبوي او شام ته ډیر نږدې رسیدل. دغه سریه د جنگ او حمله د پاره نه و بلکې د دعوت او د اسلام رسول الله صلی الله علیه و وسلم او ابو بکر سره د جنگ د پاره اسلحه په داسې وخت مدینې منورې ته ورسېده دغه د مدینې منورې خلق د سهار څخه راوتلي وو او د رسول الله صلی الله علیه و وسلم انتظار یې کړی وو. د اصحاب کرامو همت او صداقت متوجه او رسول الله صلی الله علیه و وسلم هم نه راغلی. د کفارو په مځکه کې پیاده ځي د کورو و طرف ته رهي د الله جل جلاله و عبادت ته راوبولي. بل څوک نه و پاتې بې له یوه یهودي اسلام دپاره څه چې د یوې درختې په سر کې لوړ ناست څو دغه ډله نږدې و شام ته ورسېده. رسول الله صلی الله علیه و وسلم د راتګ په انتظار کې نور خلق هم او حمله درختو کې کښېنستل. بې له یوه نفره نور یې ټول شهیدان هغه یو نفر يهودي چې یوازې فاتو او ولول الناس شهید نسو ورسول الله صلی الله علیه و سلم ته حال او خبر ورکړي چې را رهیدي. اوس نو د غسان د طرفه پر مسلمانانو څواره تیری او تجاوز وسو. يعني دا درېم وار دی چې پر مسلمانانو تجاوز کوي. او خزرج رسول الله صلی الله علیه و سلم اراده وکړه چې د غسان قبیله ته جزا ورکړي او دغه مقصد د پاره مسلمانان راټول. نو يهودي نار کړ یا بني قبیله هذا جدكم قد جاء قبیله او په عین حال کې د روم سره هم عهد او اتفاق لري چې د ضرورت په وخت کې بروم د دوی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ضرورت په وخت کې به دوی د روم څخه دفاع کوي. هغه مسلمانان چې کورو ته رسیدلي په تلوار یې اسلحه روان د قبیلې سره جنگ آسانه کار نه دی. الله اکبر. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د غساسینو عمرو بن عوف کې د جهاد اعلان وکړ. هلته هم مسلمانانو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وتلای شي باید تکبیرونه شروع کړ. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لیدلو او استقبال د پاره راووت. چې تر دغه وخت پورې دغه مسلمانانو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راګرځېدلي دي. دا اول وار دی چې مسلمانانو د لښکر شمیر و 2,000 نفرو ته رسېږي. په دغه وخت چې
رسول الله صلی الله علیه و سلم د وحی په مسلمانان او د الله عز وجل دا قول نازل سو هغه لوی او سخت جنگ چې مسلمانانو د رسول الله صلی الله علیه و سلم په حیات کې کړی وجبريل وصالح المؤمنين د نصارا والملائکه د فتح کولو د لپاره شروع او مقدمه يعني بشک هم هغه الله د هجرت کوونکی او مددگار اول په میاشت او همدارنګه جبريل چې د شپږ صالح مؤمنان عیسوي کوونکی د اگست او یا سپتمبر میاشتې کوونکی دي مؤتا یو کړي روای ابن زبیر رضی الله تعالی عنه وایي کوم وخت مسلمانان د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره یو ځای نور رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دوی رهي کړه مخه چې مدرته وویل چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د حارث ربيع بن عمير رضی الله تعالی عنه پلاس د بصرا او باچا ته ډیرو مسلمانانو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مخه تر دې نو لیدلې چې دغه شرعبه نشام د مزکی پر بلقا حاکم نور معلومه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حارث ابن عمير رضی الله تعالی عنه ویوي او بیا شهید و عمر هم د سفیر یا قاصد ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه تر رسول الله صلی الله علیه و سلم و عمر وکاله کشر دغه کار نو فرق نه کوي الله صلی الله علیه و سلم چې کوم یو رسول الله تاثیر وکړي تر څو چې د المرد ګرمي شي د لشکر چې شمیر یې 3000 نفر او د لسان د جنگ لپاره آماده صلی الله علیه و آله وسلم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لشکر د لپاره امیران یا قومندانان صلی الله علیه و آله وسلم دی او دغه بل ملګری د لشکر امیر رضی الله تعالی عنه ابن الحارث رضی الله تعالی عنه ټول خلق د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیانو جعفر ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه د خوشالۍ ورځ چې د مدینه منوره په ټول جعفر هم د خوشاله ورځ د مدینه منوره ابن رواحه رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راټول او که هغه هم وایي چې د مسلمانان د خپل مابین څخه یو نفر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او قباء کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ودوی تسپارشت او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رضی الله تعالی عنه د وجلو ځای ته باور شنبه او د هغه ځای څخه د اسلام په دعوت شروع وکړي او په دغه ورځ کې قبول کړي د قباء مسجد جوړ او کې اسلام نه قبول مسجد دی چې په اسلام کې جوړ شوی دی پر دوی مدد وغواړي او جنگ ورسره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې اول کار په مدینه منوره کې کړی چې پر الله د مسجد جوړول شوی دی او دا کار په اسلام کې د الله په لار کې جهاد شروع کړي مسجد یوازې د منځ ځای نه او خیانت بلکې مسجد په اسلام کې د هر شي او هر کار او نه شیخ فانی مسجد او مشروع مرکز نه به هغه څوک وجدي د تنهایی او جهاد لپاره وي او په صومعي او جوړولو مرکز دی نه به د خرما یا نور درخت پرې او نو اجتماعات مرکز تعمیر نړوي د غریبانو او د کور مسلمانانو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په امر مسلمانانو د اسلام او رئیسی مرکز جنگ قوانین د هغه د جوړولو څخه نن ورځ او دغه مقصدانو د جنگ د قوانینو سره قیاس الله صلی الله علیه و آله وسلم تر هر څه په لاس کې نیولې دي مسجد قباء او کوچنیانو د حقوقو لري ادا کوي الله عز وجل د سورة التوبه په یو سل اته نمبر آیات کې د او به طرفه انسانانو لمسجد اسس على التقوى من اول يوم تقروا او شاروا ورزم فيه فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين پر دې موضوع یعنی خامخا هغه مسجد د قباء چې تابع او اساس د اول ورځې څخه پر تقوا او پرهیزګاری شروع شوی دی حکم وکړي ډېر وړ اولاد د دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د جمعې په مسجد کې داسې خلق دي چې دوی د خوشوي د جمعې د ورځې په سهار کې حرکت او نجاستو څخه وساتي په دغه وتلو کې ودې ته اشاره ده چې د جمعې په ورځ سفر جائز او روا ساده او د خټو مسجد هم د ځینې خلک په جوړولو په کار کې رسول الله صلی الله علیه و سفر جائز دي که اصحاب کرامو دغه لشکر د جمعې د ورځې په سهار کې حرکت وکړي
رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم جمعې په ورځ سفر منع دی خو هغه وخت چې د جمعې د لمانځه وخت داخل او پنځشنبه او لمونځ پر خلق واجب خلق پورته راغلي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره به پیژندل لشکر دغه سان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خلق ژوند او د هستوګنې کارونه ترتیبول او برابرول خاصه هغه د مهاجرو مسلمانانو ژوند چې لشکر د حرکت او وټلو په وخت کې کوم وخت په قباء کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پنځمه ورځ او خپل ضرورت پوره کوي نو یو بني نجار رضی الله تعالی عنه صلی الله علیه و آله وسلم ما ماګان و حال د جمعې المنذ هغه هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په الله عز وجل په امر او رسول په داسې حال کې سپور سو د جمعې تر منځ رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولید د مدینه منورې په طرف رهیس ابن رواحه رضی الله تعالی عنه د جمعې د منځ وخت نو ویل پاتې سوی د مدینه منورې خلکو تر دغه مخه د جمعې المنذ کاوه لشکر څخه ورسېدلای او اول هغه څوک چې د جمعې المنذ کړی دی چې د جمعې المنذ سره وکم زراره او بیا انصاری رضی الله تعالی عنه د په فکر او د جمعې المنذ او هغه زراره رضی الله صلی الله علیه و آله وسلم سره او دغه د جمعې اول منځ سلويش نفر حاضر شوی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم علماء وايي چې د جمعې د منځ د شرطو څخه یو د لپاره چې نفر به تر سلويش کم نه وي مګر دا چې دینی معلومات دي ځکه کفر ځان په اعمال جمعې د هر شي په درجه او مقام خبروي نو بیا به یو سلويش رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایي چې خلک په الله ته مجبور کړي قدم ذکر د مخ ټول شیان خیرات کې هغه د دوی د سهار په حرکت کې چې کم اجر او ثواب په هغه اول منځ کې چې په مدینه منوره کې رسول الله صلی الله علیه و سلم چې د مجاهدینو دغه د سهار په دغه کې موجود و په کور کې سوی کته د ذکر د مخ ټول موجود شیان او رسول الله صلی الله علیه و سلم د هغه ثواب سره نه برابرېږي چې دغه مجاهدینو فقط دغه د سهار په تک کې ګټلې ورسېدي د جمعې د نور جنگ او ستړیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جمعې د منځ د اجر او ثواب پښتنه خو او د جمعې المنځ په دیار کې د سالم بن عوف روایت امام ترمذی رحمه الله منځ کې سلو نفر ابن رواحه رضی الله تعالی عنه وجر په خپل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه والله چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او لمتاسي یا ستاسو ملاقات ته ډیر شو په اسلام کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه د قران مجید یو آیات واورېدل عوف یو چې په هغه کې او دغه ذکر شوی او مدینه منوره په مابین کې الا واردها كان على صلی الله علیه و آله وسلم مدینه منوره ته داخل چې دا د سورۃ مریم یو او یا نمبر آیات يعني استاذ رسول صلى الله عليه وآله وسلم ورته د دوزخ واردېدونکي یا ننوتونکي چې مؤمنان او دا د مدینې منورې په تاریخ کې یو روښانه او ځلانده ورځ وه په دغه ورځ چې رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم مدینې منورې ته داخلېدی د مدینې منورې کورونه او کوڅې د خوشحالۍ په خندا او د ثواب لپاره پاتې سوی او د انصار منځونو او هلوکانو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په استقبال کې دغه ترانه او بیا یو او اواز سره پلار کې شهادت طلع البدر علينا من ثنيات الوداع حرکت وکي وجب الشكر علينا ما دعا لله داع د مدینه منورې د مبعوث یو نفر ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تراغ جئت شرفت المدینه مرحبا یا خیر داع ویل سوی دي که یو نبی د خلق نمونه په داسې طریقه سره یاد کړي کفلانی ووجل سو بیا فلانی او کفلانی ووجل سو بیا فلانی هغه نفر ټول وجل کیږي حتی چې د سلو نفرو نمونه هم یاد کړه هغه ټول وژل کیږي یعنی تا اوس د خپل درو قومندانانو نمونه یاد کړه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل دا داسې کار دی چې د الله جل جلاله اراده داسې وه د دې لښکر سره خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه چې نوی مسلمان سوی و هم ملګری دی لښکر د غسان پر طرف رهیس هلته بیا ورونته د مسلمانانو د حرکت خبر ورسېدی
ځکه د غسان رئیس او حاکم چې حارث نومېدی د روم پاچا هرقل ته حال ولېږي چې یا قیصر د محمد صلی الله علیه و آله وسلم لښکر را رهیدي او زموږ او ستاسې په مابین کې داسې عهد او پیمان دی که پر موږ چا حمله کول تاسې به مو کومک کوو او که پر تاسې چا حمله وکړه موږ مو کومک کوو او اوس هغه دی محمد صلی الله علیه و آله وسلم پر موږ حمله کوي دلته نو د هرقل کفر او اسلام معلومیږي چې اوس د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر ضد د غساسینو کومک کوي کیا مګر پر هرقل دنیا غالبه سوی و هغه مرتد او کافر و غسان ته حال ولېږي چې هو زه ستاسې سره یم او 100,000 یا 100,000 نفره جنگي لښکر یې ورته راولېږي نو د غسان و قبیلې ته 200,000 نفره سره یو ځای شول 100,000 نفر یې خپل درلوده او 100,000 نفر د روم قیصر ورته راولېږي اوس نو د کفارو په دغه 200,000 نفریز لښکر کې 50,000 د آس سپاره وه او دا هم درته معلومه ده چې په جنګونو کې پر آس هغه قوي او مشهوره پهلوانان سپرېدل دلته غسان ته دونه لښکر سره یو ځای شو چې مسلمانانو یوازې دا نه چې هیڅ وخت یې د دونه لښکر سره جنګ نه دی کړی بلکې لیدل یې هم نه دی اوس د مسلمانانو لښکر د دشمن په شمېر هیڅ نه دی خبر او رهیدي او هلته روم او غسان د معلوماتو دپاره و مخ ته جاسوسان رالېږلي دي چې په دغه جاسوسانو کې یو نفر د سدوس په نامه سره موجود و او د شرحبیل ابن عمر ورور دی هغه شرحبیل چې د غسان د رئیسانو څخه و او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قاتل یې شهید کړي نو سدوس د جاسوسۍ لپاره رارهیدي مګر د مسلمانانو د لښکر قومندان زید ابن الحارثه رضی الله تعالی عنه هم د کشف او معلومات لپاره نفر لېږل او هلته به په مخ کې ناست او کمین به یې نیولی نو د مسلمانانو دغه د کشف ټولۍ دغه سدوس او د هغه ملګري ونیول او ویې وژل دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قاصد انتقام او بدله شو چې تر جنګ د مخه واخیستل شو او د غسان د قبیلې د یوه رئیس ورور ووژل شو چې دې کار نور هم د روم او غسان د قبیلې قهر او غضب ورزیات کړ د مسلمانانو لښکر بیا هم د شمال پر طرف رهیدي څو په معان کې یې واړو معان د شام په مځکه کې د یوه ښار نوم دی چې د حجاز و شمال ته نږدې دی په دغه وخت کې د مسلمانانو استخباراتو دا خبر ورته راوړي چې هرقل د 100,000 نفرو سره د بلقا په مځکه کې اړولي دي او هلته د ده د لښکر سره د غسان د قبیلو 100,000 نفر نور هم مسلمانانو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لښکر استقبال کې ویل 200,000 نفره او ټول مسلمانان ډېر خوشاله وو مسلمانان اوس چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینه منوره ته داخل شو 200,000 نفر هر کلی چې راسي د کلی مشرانو مسلمانانو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ونیول د 200,000 نفر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی سره نابره په دغه مځکه کې چې خپل مرکز څخه یا رسول الله لري و زموږ سره پاتې زموږ سره عادت زید ابن الحارث رضی الله تعالی عنه د صحابه کرامو مشران سره راټول عادت ستا د مهاجرینو مشران د انصار مشران یعنی اسلحه لشکر مشران ټول سره یو ځای شو یعنی استاد ساتنې د پاره قوت او طاقت لرو موږ 3,000 نفر یو انصار که څه هم د ډېر مال او شتمنۍ خاوندان نه وو خو هر یو دا تمنا او ارزو درلوده چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم په حیرت د ده په کور کې معلم کې 2 شپې نو د انصارو او پر هر کور کې مشورې سره کوي خدا مشورې فقط ونیول پر دوه نظریو یا رسول الله یو نظر داو چې جنگ او مناعت راځه او مگر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته حال ولېږي دا په خپل د مقصد ځای ته ځي او کومک را ولېږي دا د الله جل جلاله د طرفه امر کړی نو جنگ کوو چې هغه ځای ته ولاړ دوی په مابین کې کوم چې زما د هستوګنې لپاره هل چې ودی وایي د الله عز وجل اراده شوې ده ورون
دغه همت او جرأت شجاعت او شهامت ته وګوري بیا به خلکو او رسول الله صلی الله علیه و سلم ورته ویل پرېږدي دا امر کړی دی خلکو به هم پرېښول دغه دوه نظریو په باره کې مشوره خپل اختیار پرېښول یا به مجبور کول الله علیه و سلم ته حال وجه هر خواته چې تل عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه خلق به وشته چې اوشه ونیسي مگر رسول الله صلی الله علیه و سلم ورته ویل مسلمانان سبیو اوشه هیوه تاسو جنت چې دغه اوسنی مسجد نبوي اسلام اصلا د جنت د پاره دی اواره او خرابم زکو او دام دغه د دوی یتیمان تاسو و مرتبه اوشه په خپل چوکه تاسو شهادت رسول الله صلی الله علیه و سلم په تشویش کې نزل انتظار کوي اوشه دا ولا موږ د خلق په شمیر او شاته وکتل او کثرت نه جنگیږو او پر هغه اولنی ځای د دوی سره په بل شي نه جنگیږو دغه مبارک او مشرف ځای جل جلاله الله جل جلاله دغه ځای مبارک او مشرف کړیو کامیابی څخه یو لاس صلی الله علیه و آله وسلم یا کامیابی یا شهادت چې دا منطقه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ماماګانو او د بنی نجار د کورو سره او دا الله چې اسلامي لشکر دوی شپې په معان کې تیر کړي ځکه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم دا خوښه چې د خپل ماماګانو سره واړوي د لشکر د علیه الصلاه والسلام د بلقاء د کلو کلی کې چې مشارف رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راټول دي او مسلمانانو د مؤتمر هر یو وایي چې زموږ کړه راځه ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه تلوار راغلی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سامان یې زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه دا بهتره ولیده چې رسول الله داخل کې صلی الله علیه و آله وسلم څنګه وکړه کچیر ما سامان چې بیا هم جنگ کولای ایوب رضی الله تعالی عنه دا معلومه خبره ده چې ولکه نفر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایل چې پر درو زرو نفر راوځي او د هر طرف محاصره سامان سره نو ویل کومش دنه په رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د استوګنې شرف ځکه د دشمن لپاره رضی الله تعالی عنه یا شار په مابین کې جنگ کول د صحرا تر جنگ ډیر سخت دی زراره رضی الله تعالی عنه ځکه مسلمانان په دشت محاصره صلی الله علیه و آله وسلم خپل کور او کدنه په کلی کې د اوسه روزنه جنگ ته دوام کولای رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د جنگ د پاره د باندې راوړل ورته وویل چې مسلمانان د کفارو د لشکر انتظار ولی او متصرف یې څوک کفارو لشکر راورسېد ایتمان ولی راغلی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل دا غمزکه خود اخر یې هیڅ درک نشته هغه ویل یا رسول الله دا غمزکه یې قیمت شته ولکه نفر صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل مسلمانان دون انسانان ویني مقصد ځکه مسلمانان په بیره کې او د مځکې قیمت حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه او امتحان لري بیان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه وخت کې چې دغه مځکه ابن اکرم رضی الله تعالی عنه ودرېدی په مدینه منوره کې دغه اوسنۍ مسجد چې تاسو یې وینئ او منځونه پکې ادا کوي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اولنۍ مسجد پر دغه مځکه جوړ دا مسجد الله جل جلاله الحرام څخه خبره پر میر او مبارک ترين مشرف ترين الله جل جلاله سره د فطر او اخلاص او دغه ځکه د دغه نور هم دا خبري وکړه الله چې د مسلمانانو د زړه څخه یې ډیره وېست ځکه اوشه وخت اختیار ته پریښو او اوشه په الله تعالی او د الله جل جلاله په اراده پر دغه ځای چوک چې مقدمه قلب نو په دغه ځای د مسجد نبوي د جوړېدو او سبب هم دغه جنگ د پاره آمادګي ونیول الله عز وجل او هلته د روم لشکر سره یو ځای اختیار کړی د مسلمانانو لشکر د جنگ لپاره تیار او آماده او مبارک ځای کې د مسجد نبوي د جوړولو کار سبا سهار پس لمانځه څخه زید رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه په کور کې دا خیال نو چې دغه درې زره نفر دي پر دوی حمله ابو ایوب رضی الله تعالی عنه مثال لري لکه درې نفر چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته هغه لوړه کوټه و نورم او غسان ځکه ابو ایوب رضی الله تعالی عنه ویل یا رسول الله دا نه د مناسبه چې زه تر تا لوړ واوسېږم نو تیار کړی
ځکه سهار وختي د لمانځه رسول الله صلی الله علیه و وسلم وویل یا ابا ایوب ما ته خلق او وجنه شروع نو ما او خلق ته د سهار څخه تر ماښامه کفار ووژل تکلیف دی رومیانو او غسانیانو مرګ ولیدي ابو ایوب رضی الله تعالی عنه قبول کړ مګر هلته د مسجد په جوړولو شروع وشو چې خلافېده نه لري ټول اصحاب کرام کار کوي د کفارو څخه په سوو نفر ووژل د اول ورځې څخه د مسجد په کار شروع وشو خپل ځای ته ځکه الله جل جلاله موږ د دې لپاره راغلی یو ځکه آباد او ودان تعجب کړي الله عز وجل د سورة هود دا بشر په نمبر آیات کې فرمایي انسانان دي کفرانه انشاءكم من الارض واستعمركم فيها او دا حاجه يعني هم دغه الله تاسو د مځکې پیدا کړیاست او په دغه مځکه کې د اعمار او آبادېدو طلب درته کوي الله جل جلاله دا مسلمانانو د سهار د مانځه حمله پر وکړه نو ځکه د مسجد او د روم په لښکر کې بیا نفر وژل شروع وشو پلسهاو نفر پر جوړولو په وخت کې به صحابه کرامو د غیرت کولو د پاره دغه بیتونه ویل اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر للانصار والمهاجره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې هم د اصحاب کرامو سره کار کاوه نو د علیه الصلاة والسلام به هم د سهار د منځ پر وخت حمله شروع کی او تر ماښامه کفار وایي خله به خطاوتل مگر د کفار شمیر اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر للمهاجرين رومیانو چې دا حال ولیدي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شعر نوایونه تیار کړ او الله د سهار د جلاله د سوره یاسین په نشبه نمبر آیات فرمایي وما علمناه الشعر نن به موږ حمله کوو إن هو إلا ذكر وقرآن مبين يعني محمد صلى الله عليه وآله وسلم تمر شعر نمنوركي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكم وقت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غشته چې شعر د مسلمانانو د راټولېدو د پاره او ناروا بل چا په شعر کې به مسلمانان په مسجد نبوي کې سره راټول صلى الله عليه وآله وسلم تر هر چا یا رسول الله مگر شعر پرخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم چې صلى الله عليه وآله وسلم په وخت او مسلمانانو په مابین کې جنگ ډېر شدید وویل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هلته په مدینه منوره کې ناست دي د شعر د کرام په ګرځېدلي دي یا خبره به جوړ د جنگ حالات نو د مسجد په کار کې چې د مسلمانانو شعر وایي د علیه الصلاة والسلام صلی الله علیه و آله وسلم چې ورته ګوري او د حالات بیان طرفه د دعا و طرفه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایي د مسلمانانو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مسجد په جوړولو کې کفار له مابین وردا کاوه زید او خطر ورته کولې کفار وجه نو خود صحابه کرامو زید رضی الله تعالی عنه په دون همت او شجاعت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کار کوي چې بل هغه قهرمانانو څخه د اسلام په کار کې بل څوک شدت کاوه خلق بيوايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرمایل مگر عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنه او زید پترو او نیزو وهي مسلمانان د پرشاو خوا د څخه دفاع کوي او کفار یې د لري څخه په نیزو ولي ترڅو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل زید په نیزو ټوک ټوک او زخمی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل افسوس پر عمار هغه زید رضی الله تعالی عنه دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر اسلام د مخه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه خبر او واقعه بیان کړ چې پس له پنځه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په کور کې لوي الله تعالی عنه او پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر اندازې زیات ګران رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ټول خلق د مخه په اسلام مشرف سوی دي الانصاری رضی الله تعالی عنه رضی الله تعالی عنه د ژوند او حالات علیه الصلاة والسلام د استوګنې ځای هغه ابو ایوب او د شهادت ورځ چې د موته په جنگ کې شهید شو زموږ سره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نور هم واصحاب کرام ته د جنگ د میدان مستقیم حالات بیانوي نو دغه لوري کوم وخت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل چې زید شهید شو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم
جعفر ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه او محبت په سبب چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اکاز تکلیف پیښ او د روم په لشکر ورننوتی موږ د ابو د پاره د روم د لشکر ډیر نفر پر راګرځېدلي دي دغه حدیث شریف روایت ابو رافع رضی الله تعالی عنه کوي معلومه ده چې په خواني رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل بلکې د نفرو د ډیروالي په سبب جعفر رضی الله تعالی عنه نسی کولای چې یو قدم هم مخته ولاړ الله صلی الله علیه و آله وسلم ته تکلیف فکر او تصور ایوب رضی الله تعالی عنه وايي مجبر وتستقل او حمله پر جعفر رضی الله تعالی عنه دون ډیر وی چې یو ګام مخته نسیتلای كم وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جعفر خپل آس خرابشتسو دا چې تکشته او موږ دا نه صحیح دا هغه اول نغړ دي چې په اسلامي جنگو کې وجل کیږي او د تیر شپې قسم او جعفر رضی الله تعالی عنه په جنگ شروع وکړ چې زموږ غوښتنه دا ده چې ولار او پیاده جنگ شته اوسو تر څو رومانو په ټول حمله وسلم هم او راستلا قبول کړه او هغه جعفر رضی الله تعالی عنه بیرغ ایوب رضی الله تعالی عنه وای فارو پر چپلاس هو چپلاس هم رسول الله صلی الله علیه و سلم ته ورور بیرغ دا چې په هغه پاته نو بمال حال هم ایوب ور ساتلی دي خو جنگ د علیه الصلاۃ والسلام دواړه لاسونه په ځای څخه خدغه وخت د رومانو څخه یو نفر رسول الله صلی الله علیه و سلم ته تر وه ولې چې په هغه کې ممتاز او جعفر رضی الله تعالی عنه بیا چې موږ د خورو لوشي ځینې راوړي د علیه الصلاۃ والسلام اسلام په مفت او آسان نه دی راغلی او نتر موږ پورې په خپل را رسیدلې دي یا رسول الله بلکې په هر وخت او هر زمان کې د صحابه کرام څخه یا تر دغه اوسه پورې خلک د اسلام د نشرولو او ساتلو لپاره مالی او ځاني قرباني وکړي دي چې ستا پاتې ډوډۍ یا یو مثال او نمونه د اوسنۍ ایوب د برکت لپاره تا د لاس وهلو د ځای څخه خواړه خوړل چې تا د اسلام د نشرولو لپاره کله قرباني وکړه د اسلام د لوړوالي او کامیابی لپاره ټول مال مصرف کړی دي او زه دا یو سړی یم چې د خپل وظیفې په واده کې مصرفوي یو وخت په وځای د اسلام د ترقۍ لپاره مصرف کړی دي خواړه وخوړه او تر دغه ورځې وروسته مبارک رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خورو کې جواب وایي او د ځان سره فکر وکړه چې آیا د اسلام د ترقۍ لپاره قرباني ورکړي دي وخت چې علي ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د امانت اسلام نړول د نه چې مقام کرامه کې پاتې کعبه شریفه یا یو مسجد ته ولاړ نه راوي علي په اوله درجه کې د اسلام نړۍ د دادي رسول الله صلی الله علیه و سلم څخه آرام او بیغمه شي درې ورځې په مقام کرامه کې پاتې اسلام د ترقۍ لپاره کار ورنکو رسول الله صلی الله علیه و سلم سره دغه کار وکړي پراته امانتونه وهم نړول دادي چې په خپل ژوند کې د کفارو تقلید د مکه مکرمه په شان کې بګرځېدي او ویل به اسلامي اوامر هیر کې چې رسول الله صلی الله علیه و سلم نړول دادي چې راځي او شکایت وروبولي ته د هغه ضد او چې د ټول خلکو امانت یې ورتسلیم کړه که یو واعظ امانتونه ورتسلیم کړه یا دعوت کوونکی پیدا ویل ته د امانت خو نه دی پاته د حیثیت د خرابولو لپاره تبلیغات پس شروع کې وفیت دا کمنور ډیر خبرې ست علي ابن ابي طالب رضی الله تعالی لپاره مناسب نه بو فقط دون وایم چې ډیر د افسوس ځای چې موږ دغه الهي دین چې په وینو تر موږ را رسول الله علیه و سلم سره یو ځای او خپل چپکو او سمو دا ورسته اسلام رسول الله صلی الله علیه و سلم زید بن حارثه او شهوانی په خوا کې زید بن محمد وتویل کېده او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عملونه او لباسونه مدبل چا ځکه د علیه الصلاۃ والسلام په ښکار د اسلام ناره وو خو زړه مو هغه شیان پورې تړلي چې هغه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اهل او کورنۍ هغه خپل قصه ته زید بن الحارثه هم ابو رافع رضی الله تعالی عنه او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پس د جنگ بیت کرام د شهیدانو په دنونه راټولېده د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زوجه نیمه حصه کې څو دېرش زخمونه ولیدل
اسامه ابن زید او ام ایمن نیزو او غشو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یولور په بل روایت زینب رضی الله تعالی عنها رضی الله تعالی عنه وایي ابي العاص د موته په جنگ کې موجود کرمه کې پاتې شو موږ په جعفر ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه په سګر چې په شهیدانو کې مو پیدا کړی او د په بدن کې مو څو نیوي زخم ولیدل چې د تورو او نیزو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او دغه ټوله هغه لور د مخ په حصہ کې و هغه دغه احادیث روایت د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه زوجه او هل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مدینه منوره کې واصحاب کرام ته وویل د حضرت جعفر صدیق رضی الله تعالی عنه را شهید سو چې په هغو کې الله جل جلاله او عائشه دغه لاسو په عوض کې د یاقوت و زرونه ورکړه او دوی به د قیامت تر ورځې په جنت کې په دغه وزرو هر چیرې چې د خوښوي الوزي نو ځکه ودرغ الله تعالی عنه ته مدینه منوره طیب ویل کیږي چې هر څوک اول ورغلی هغه تبي به پراتله دا یې تر قیامت مخه اجر او بدل او حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وايي ودرغ الله تعالی عنه ته د قیامت په ورځ ورکوي هغه تر دې الله تعالی عنهما ومدینه منوره ته ولاړه حضرت د جعفر رضی الله تعالی عنه په شهادت د دوهم واده لپاره بیا مسلمانانو بیرغ ولې خو عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه ورغ او بیرغ پورته نوایزه ورسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل دانو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دعا والالهي مدینه ومشتدى الله صلی الله علیه و آله وسلم محبت او مکسر او یا خبر کې محبت او د څنګه چې عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه د انصار څخه وو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په سکته کولو یا چې پیدل سره انصار په تشویش کې سو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ژوند او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولې ساده ژوند ته ځکه هلته عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه په شک مکرمه د دعوت مودې د کال دوام وکړي ځکه د ولیده چې هغه دوه نفر چې بیرغ یې اخیستی وو د په حضور په دغه شدید او خطرناک حالت کې د جنگ یو په بل پسې شهیدان سول نو دی رضی الله تعالی عنه د وخت لپاره په فکر او تردد کې د هجرت په باره کې موږ هغه الله صلی الله علیه و آله وسلم مسلمانانو د اول وعده لپاره حبشه ته هجرت وکړي ځکه او نور کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایل چې فلانی بیرغ واخیستی چې الله جل جلاله او د عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه په وار رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایل او عبد الله بیرغ واخیستی او خرابیه سره مخامخ وي نو خود د انصار چهرو او رنګو د دې بیرغ څخه تغیر وکړي چې عبد الله داسې کار نه کړی چې د دوی نه وي خوښ نو ځکه الله عبد الله وجل رواحه مسلمانانو دا فرض کړی دی د ډېر لږ وخت لپاره د ساشلو په لار کې دغه ټول شیان قرباني توجیه سو او دا شعرونه کرامو چې مال او دارایی اقسمت یا نفسي لتنزلنه كارهة أو لتطاوعن أو خالي لاس قد أقبل الناس وشد الرن ما لي أراكي تكرهين الجنة هغه چې په سالمه عقیده او په حق دین کې ما قسم کړی دی که خوښ یې کنه خوښ د وطن ګټ چې ته به دې میدان ته ورداخلېږي ساتلای خلق په دغه اندازه سره چې یو کمانی او لنبي ټینګ کړي زه ولې تاوینم چې جنت نه خوشوي نور شعرونه هم وویل چې په وګړو کې د زید او جعفر رضی الله تعالی عنهما همت او شجاعت مړانه او قرباني بیانول او ستایل او په کومه اندازه سره چې یو ملت د اخلاق د فرافعلی فعلهما هدیتی او بے پرواز وما تمنيتي فقد اعطيتي نن ورځ د هغه په غرور يعني کته د هغو زید او جعفر کارونه وکړي نو هدایت درته وسو او هغه شی چې تا غوښتي هغه درکول چې مقصد یې فی سبیل الله شهادت او جنت نور بیتونه ویني چې یو بد اخلاق ملت حمله وکړه د عقیده د طرفه د حمله او د هجوم په وخت کې یو د اصحاب کرامو څخه چې د اکاذیب ولاړ وي نور ملتونه او وطنونه به د ځان تابع جنگ به د سهار څخه تر ماښامه پورې دوام درلودي په جنگ کې د تفریح هوسایي د خرابې خلولو وخت نو پر طرف رهیدي
چې سهار به جنگ شروع سو د هغه خرابي او بربادي وینو جنگ کېدی یا یې نشو لیدلی د هغه سبب د تاریخ وخت کې عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه شعر وایي او غواړي چې د کفارو د لشکر ورګټ د خرابي پر طرف هغه د اکازو یې راغی او یو تاریخ سره نشي سترګې لیدلای شي چې هغه غافله او کانه انسان او غوښه پرې مشت وي نو ځکه الله عز وجل ځان قوي او عقیده په لار ستړي او ضرورت پیښ شي په مال او وطن سره قرباني رواحه رضی الله تعالی عنه په دغه حج غاښ ولګاوه دغه قرباني د مسلمانانو د پاره خو حالت په لشکر کې د مال او شرنګي او ناریږي او عزت وځان ځامنه کله په دنیا کې په اوله مرحله کې دوی د ټول شیان د لاسه ورکړي دا ډېر اوږد ژوند دی د اثبات د پاره د مکې مکرمې څخه و مدینې منورې په لشکر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په لشکر کې د نصراني عربو یو ډله چې د غسان د قبیلې سره او د وطن مشر او قومندان مالک ابن رافله مالونه او کورونه دغه حمله وکړه او هغه مالک د دوی مشر یې ووژه مکې مکرمې نور هم شدید جنگ حقیقت کې دغه هجرت د وطن ساتل د الله تعالی عنه دا ټول سو رضی الله تعالی عنه یې شهید کړي د هغه دین او عقیده په برکت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مدینه منوره کې خپل اصحاب ته دغه جنگ حالات او وی فرمایل عبد الله د کفار سره جنگ وکړي مسلمانانو ته عذابونه ورکول او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وجود اراده کړې و دوی د سره د سرو زرو پر چپرکټو جنت ته یو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دوی تختونه په جنت کې ویني مهمه او ښکاره نقطه د ابن رواحه تخت بیان کوم د هغه نور او د تختو څخه هغه ښکاره شي چې مستد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هجرت څخه را معلومي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ټول اصحاب کرامو د جملې څخه حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د درجه تر هغه نور تر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ملګری د عبد الله نو علماء کرام د دې څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه صلی الله علیه و آله وسلم هم اندازه د خپل څوک چې دی رضی الله تعالی عنه تر ټول اصحابو ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورنږدې ځکه مشر او پس رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه هم دی رضی الله تعالی عنه معلومه خلافت او فوج او لشکر د پاره چې مهم شي تائید او تاکید افراد په ورسته کې نور ډېر شیان کوي مثلا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپل مریضي کې ان شاء الله تعالی د امامت لپاره ابو بکر رضی الله تعالی عنه خلیفہ وګرځاو رب العزه او پر دې تاکید کاوه چې د خلقو د امامت په بل رضی الله تعالی عنه څخه بل څوک نه کوي او بل په هغه صحیح حدیث کې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ستاسو د ذهنونو روښانه کوونکی نو ابو بکر بن ددان خلیل ګرځولي وای رواه مسلم او واقعا هم الله عز وجل په خپل احسان سره ابو بکر رضی الله تعالی عنه دغه امتیاز وای او لائق ګرځولي وو ابو بکر رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ملګرتیا کې د صدق او اخلاص یو نمونه او مثال وو بلکې خپل روح او مال د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ملګرتیا او د هغه د پاره قربانول موږ ولید چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل تر هغه به ته غار ته نه ننوځې تر څو چې زه ورنسم. محترم ورونو زموږ د بحث پاتې حسابه ان شاء الله تعالی پراتونکي کې واوري. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. د اسلام د مبارک دین بشپړ تعلیمات د اسلام د مبارک دین زرینې پلوشې بهار او تعلیمات یوازې د تعلیم اسلام رادیو څخه نبوي احادیث د هلو او خوښیو ترک طالب الحور الحسان وطالبا هذا على حبيب د نبوي سیرت
حیات الصحابه. عالم الاسلام رادیو په کندهار ښار کې لومړنۍ شخصي اسلامي رادیو. په دې ښکلي او ښایسته کې د ژوند شېبې تېرول عالم الاسلام رادیو د هیلو او خوښیو سرچینه. د کامیابۍ راز د الله جل جلاله په عبادت کې نغښتی دی. زمانہ لري دوام تا بنا